إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب العالمین په بشمار نعمتونو کې یو نعمت دا دی چې موږ ته په دې پیغمبرانو کې غوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه را لېږلی او په کتابونو کې غوره کتاب موږ ته نازل کړی دی چې هغه د قرآن دی. هغه کتاب چې په هغې کې الله سبحانه تعالی هره خبره واضح کړې، او هغه کتاب چې هغې کې هدایت پروت دی، او هغه کتاب چې په هغې کې رحمت دی او زیری دی د مسلمانانو دپاره. یو سړی ګمراهی او هغه نیغې لارې ته راوړېده غواړي، نو دا قرآن دی وګوري او په دې عمل وکړي، نیغه لار به ورته میلاو شي، نیغه لار به ورته ښکاره شي. الله سبحانه تعالی دې قرآن په باره کې پخپله وایي: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الله موږ نازل کړی دی په تا باندې پیغمبره د کتاب تبیانا لکل شی، چې په هغې کې بیان کړی شوی دی هر شی چې کومه خبره دین سره تعلق ساتي، هغه په دې قرآن کې او په دې حدیثونو کې میلاوي. وهدن او هدایت ته په قرآن کې، ورحمتن او مهربانی ده، وبشرى للمسلمین د مسلمانانو دپاره پکې زیری دي. د قرآن کریم په هر آیت کې غټ حکمتونه او فائدې پرتې دي، کله چې پکې انسان سوچ وکړي، او په هر یو آیت باندې چې سړی خبرې شروع کړي نو هغه نه ختمېدونکې موضوع وي. خو موږ به په دې بیان کې د قرآن کریم د هغه 3 آیتونو خبره به کوو په کوم کې چې الله سبحانه وتعالی 10 وصیتونه کړي، او هغې ته علما وایي الوصایا العشر، 10 وصیتونه په سورة الانعام کې په 3 آیتونو کې. سورة الانعام د 2 سپاره کې دی، او بعضې سه په 8 سپاره کې ده، او 115 آیتونه په دې کې، او مکی صورت ته د هجرت نه مخکې نازل شوی. علما د دغه صورت په باره کې وایي، سورة الانعام په باره کې چې دا صورت چا زده کو نو دا طریقې زده کړه چې د مشرکینو سره به څنګه خبرې کوي، د هغوی سره مناظره څنګه کوي، ځکه چې دې صورت کې غالبا الله سبحانه تعالی د مشرکینو په شرک او په رواجونو او په رسمونو باندې الله رد کړی. دغه شان کوم خلک چې آخرت نه مني، په هغو باندې الله سبحانه تعالی په دې صورت کې رد کړی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي، که ته دا غواړې چې ته د عربو هغه جاهلیت وپېژنې، یعنی د اسلام د راتلو نه مخکې چې په دوی کې کوم د جاهلیت کارونه وو، که ته دا غواړې چې دغه وپېژنې، نو بیا سورة الانعام ولوله، خصوصا د 113 آیت نه بعد چې کوم آیتونه دغه آیتونه ولوله، نو په هغې کې به تا ته هغه عادتونه او هغه جهل د دوی هغه ښکاره شي. جاهلیت په زمانه کې دا طریقه وه چې هغوی به په خپله مرضي باندې څه شی حلالو، او په خپله مرضي باندې به بعض حرامول. او الله سبحانه تعالی په قرآن کې او خصوصا په سورة الانعام کې دا خبره ذکر کړې وه، لکه بعض څاروي هغوی په ځان باندې حرام کړي، بعض څاروي په زنانو باندې حرام کړي، نارینو دپاره جایز کړي. او دغه تفصیل موږ د سورۃ الانعام په تفسیر کې کړی.
تفسیر په دوره کې سورۃ الانعام الته موږ خه تفصیل کړی د دې مسلونو هغه ووري او د زیره دغه تفصیل نه دی. نو غوی به د بوتانو بندگی کوله، بیا د بوتانو ته به غوی په قسمه قسم طریقو سره نږدې کېدو چې د څاروي به د غوی دپاره ورکول، د خپل بچي به د غوی دپاره ورکول، د خپل فصل ځمکه. الله سبحانه وتعالی په هغو باندې رد وکړو چې ستاسو دا کوم کار چې دا شرک دی، او دا خبره ورته هم وکړه چې دا ستاسو په لاس کې نه ده چې څه شی حراموي او څه شی حلالوي، بلکې دا کار دا د رب العالمین دی محض فقط. هیڅوک داسې نشته د الله نه علاوه چې هغه سره د طاقت وي چې هغه حلال حرام کی او یا حرام حلال کی. یو شی حلالول دا د رب العالمین کار دی، یو شی حرامول دا د رب العالمین کار دی، په دې کې څوک ګوتې نشي والی. نو الله سبحانه وتعالی په سورۃ الانعام کې د 3 آیتونه نازل کړي دې خبرې لپاره چې په حقیقت کې چې کوم حرام کارونه دي هغه دا دي، د سنه چې الله تاسو منع کړي هغه دا دي. دغه نه دي ای مشرکینو کم چې تاسو د خپل خواهشاتو مطابق جوړ کړي دي چې دا حرام دی او دا حلال دی. په دغه 3 آیتونو کې الله سبحانه وتعالی لس وصیتونه کړي، او وصیت دې ته وایي چې یو خبرې امر کول. هغه امر کدي سي چې دا کار وکا او یا به دي سي چې دا کار مکوا، او چې الله له طرف نه وصیت دا مضبوط حکم دی، په دې باندې عمل لازم کې کته ځان ته مسلمان وي. دا 3 آیتونه به تلاوت کو او دا غینه بعد چې کوم وصیتونه دي باغی کې دا غي مبارک به اختصار سره خبرې کوو، ځکه چې دغه لسو خبرو تفصیل کول د په یو بیان کې او په دومره لږ وخت کې نه کیږي، او چې صرف زموږ په ذهن کې کینی چې دا کوم وصیتونه دي چې الله سبحانه وتعالی موږ ته کړي. الله سبحانه وتعالی وایي په سورۃ الانعام کې قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. په دې 3 آیتونو کې الله سبحانه وتعالی لس وصیتونه کړي. قل تعالوا اے پیغمبر وایي د خلکو ته چې راشه اتلو ما حرم ربکم علیکم، چې بیان کم تاسو ته هغه څه چې حرام کړي دي الله په تاسو باندې، او چې الله حرام کړي نو څوک نشي حلالولی، او چې الله حرام کړي نو څوک به خبره نشي کولی. نو دا په حقيقي معنی سره حرام دي، او کم چې دغه مشرکین جوړ کړی دي نو دې له هیڅ اعتبار نشته. په دې وصیتونو کې اولنې وصیت الله تشرکو به شیئا، اولنې خبره ده د الله وی چې د الله سره بس شی نه شریک کوي، او دا مسله د عقیده ده. نو د عقیده د مسلې ټول نه مخکې راوړي ده، ځکه چې بنیاد مضبوط جوړول غواړي، او چې بنیاد کمزورې نو باغې باندې آبادی هغه نه ټینګي. یو سړي عقیده خرابه ده، یو سړي په توحید کې خلل له،
یو سړی په شرک کې واقع دی کدی ټول عمر له مونږ او دس کې او روجي او زکاتونه او جهادونه دا کوي نو دله ضرب برابر فائدہ نه ورکوي چې سو پورې عقیده نه برابر. نو په دې اولنی وصیت کې الله سبحانه وتعالی موږ منع کړیو د شرک نه. او شرک دی ته وایي چې الله سره په بندګۍ کې او په عبادت کې څه شی شریک کول او د څه شي نه د فائدہ یاد ساتي چې د الله نه علاوه چې څوک هم دي د الله سره نشي شریک کولی. کاغه نبی دی، کاغه ولی دی، او کاغه ملائک دي، کاغه پیریان دي، او کاغه ګټه ده، او کاغه ونه ده، او کاغه قبرونه دي، او کاغه تعویذونه دي، کاغه هر څه دي. د الله سره څه شی به نه شریک کې په بندګۍ کې. په ګناونو کې غټه ګناه هغه د شرک دی او دا ګناه چې الله سبحانه وتعالی نه بخي. الله سبحانه وتعالی په سورۃ النساء کې په دوه ځایونو کې دا خبره کړې ده ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله د شرک د ګناه چاته نه بخي، دای چاته نه بخي. ويغفر ما دون ذلك وبخي دا غنه لو چې سدي لمن یشاء د چا د پاره چې وغواړي. نو که یو سړی د شرک نه علاوه په یو ګناه باندې مړ شو، مثال شراب به اسکل او توبه ونه وسته، که د مرګ نه مخکې توبه وسته خو الله به وبخي، خو توبه ونه وسته په دې ګناه باندې مړ شو، نو اوس د الله د مشیت لاندې دی. د الله د مشیت مطلب دا چې کله وغواړي نو بخي، کله وغواړي چې زه خیر دی د ګناه د کړو خو ما بخله، او کنه الله وی جزول عذاب ورکوما نو بیا به د ګناه مطابق عذاب دته ملاویږي او دا غینه به چرته راځي، بیا به جنت ته راځي. خو اخرنه کور او اخرنه انجام هغه د موحد انسان هغه جنت ده، خو په شرط دی چې د عقیده د توحیدی. الله سبحانه وتعالی په قران کې دا خبره کړې ده چې چا شرک وکړو نو دی په یو لری گمراهۍ کې او په غټه گمراهۍ کې پروت. ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. چا چې شرک وکړ الله سره او څه شریک کړ الله سره نو یقینا دی په گمراهۍ کې پروت دی، په لری گمراهۍ کې پروت. لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحتونه کړو او اولنې نصیحت او دغه شانی دیندار مور پلار او دغه شانی مسلمانان مور پلار او دغه شانی موحدین مور پلار چې کوم مور پلار په خپل توحید منون کی او د شرک نه لري، ناغوی د خپل بچو ته چې وصیتونه او نصیحتونه کوي، ناولنې نصیحت غوی د الله سبحانه وتعالی د حق مبارک کوي. او د الله اولنې حق مونږ باندې دا نه چې موږ مونږ کوو، زموږ د خلکو غلط فهمی ده. دیندار سړی چې خپل بچی ته او چاته نصیحت کوي نو د منځ مبارک نصیحت کوي، او ته به چې اولنې حق د الله په موږ باندې دغه دی چې مونږ کوه. نه، اولنې حق د الله په موږ باندې چې مونږ کوه، اولنې حق د الله په موږ باندې دا دی چې بندگی به صرف داغه کې او داغه سره باباګان او پیران او درگاہونو والا او پیغمبران او ملائک دا به سره نه شریک کې. دا اولنې حق د الله په موږ باندې. دا غینه بعد به د منځ تذکره او د رجوع د جهادونو او د صدقو او د دې تذکره به ورسته راځي. اولنې تذکره هغه د عقیده ده او دې کې زمونږ ډیرونه هغه په دې خطا کې دي چې چرته چاته مسله بیانې او دین بیانې او تبلیغ کوي نو صرف د منځ مسله بیانې، نو دی به یو مشرک ته لګي، هغه مشرک ته چې عمر لاغه په درگاہونو باندې تندې لګولې، هغه ته به دی مونږ 15 ټیمه کوا او په جمعات کې کوا، نو دی 15 ټیمه مونږ مو کو په جمعات کې به مو کو څه فائدہ ولور کوي، هیڅ فائدہ ولنه ورکي. تاول دغه عقیده برابر ک. رسول صلی الله علیه وسلم چې معاذ بن جبل رضی الله عنه یمن ته لګو دعوت ته پاره د جون په اخرنی سکی، او معاذ بن جبل دان چې لاړ رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو. نو رسول صلی معاذ بن جبل ته داوی وی چې لاړی الته نو ولنې کار بدو کی چې غویل بدل لا اله الا الله دعوت ورکی، نو شروعات به تر توحید نو کی. ها وی کدا خبره د لومنه ګردیسی وته وی کدا خبره د لومنه نو به ورته وی چې الله په تاسو باندې پښپا ورځ کې 15 منځونه لازم کړی، کدا د لومنه او کدا ونه منله نو به ورته منځونه تذکرہ سره کې
یو سړی لا اله الا الله نه مني، یو سړی توحید نه مني، یو سړی د الله سره شریکان جوړي او ته مسله د توحید بیانې، ته مسله د علم او د صدقو او د زکاتونو او د رجوع او د حج بیانې. لقمان حکیم چې خپل زوی ته نصیحت کړو نه ولنې نصیحت ته دا کړو، یا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم. زوی د الله سره بچ ته شریک نه جوړي، یقینا شرک چې دا لوی ظلم دی. الله سبحانه وتعالی د دې شرک غ خطر مونږ ته بیان کړی چې څومره خطرناک ګناه ده. الله په قران کې سوی ومن يشرك بالله، او چا چې شرک وکړ د الله سره فكأنما خر من السماء، لکه دې چې اسمان نه راولېدو. نو چې سړی د اسمان نه راولي په دې کې به څه پاتې شي؟ د خو بیخ بنیاد ووتو، د هغه اډوکي او هغه جسم وغار سره خراب شو، ختم شو. فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. الله یا بمرغان راشي غوي ختم کې او یې سیلې د ځان سره ورکی. دا د مشرک حال دی. په بل ځکه الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده چې جنت حرام دی په مشرک باندې او زید هغه جهنم دی. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فقد حرم الله عليه الجنة، الله حرام کړی په دبانې جنت، ومأواه النار او د اخرنیزه هغه د جهنم دی. وبذلك الله ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. مشرکان به کوم ځای کې دوی په جهنم کې خالدین فیها، د همیشه لپاره په جهنم کې ولعیاذ بالله. بلکې دا خو پرېږده دې خبرې ته وګورئ چې الله دام نه غواړي چې مشرکین دپاره څوک بخانه وغواړي. ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين. الله وی نه د پکار پیغمبر له او هغه خلکو له چې ایمان راوړی دی چې بخانه وغواړي مشرکانو لره، ولو كانوا اولي قربا، اگر که هغه د دوی خپل دي او مشرک او په شرک باندې مړ شي لپاره وبخانه نه غواړي. او دا آیت په هغه موقع باندې نازل شو چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب په آخري وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم ډېر کوشش وکړ چې دې کلمه ووایي، خو هغه آخري خبره دا وکړه چې زه د عبدالمطلب په دین باندې یم، او د هغې سره د هغه نسا ووتو. نو مشرک او کافر مړ شو، په دې کې څه شک نشته، او ځای جهنم شو. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا ووایي چې زه به د خپل تره دپاره بخانه غواړم چې څو پورې الله زمانه کړی نه یم. الله د آیتونه نازل کړو ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشرك. پیغمبر نه پکار چې بخانه وغواړي مشرکانو دپاره، ولو كانوا لي قربا، اگر که خپل. نو یو سړي پلار مړ شي په شرک باندې او د پته چې هغه عقیده د شرک نو هغه لپاره د دعا نشي غوښتی چې الله ته وبخي. دومره غټه ګناه ده، د الله سره غټه دشمنی د شرک کول دومره غټه سزا پیژنه د دې د لاسه ځکه چې یو سړی ګناه کوي د الله یو نافرمانی دي چې مثال به دې وي دروغ وي، دا ګناه کبیره ده چې سړی په مخه دروغ وي او دروغجني. خو دې د الله په بچایي او د الله په حق باندې لاس نه اچوي، ډاکه نه اچوي. خو یو سړی دا وایي چې پلاني قبر والا د الله سره حصه ده او نازولی دی او بچي ورکوي او رزق ورکوي او حاجتونه پوره کوي، او دغه شان د پیغمبر په باره کې وایي یا د علي رضی الله عنه په باره کې وایي یا د فاطمه رضی الله عنها په باره کې وایي، نو دې ظالم د الله سبحانه وتعالی په حق باندې لاس اچولی، ځکه د جرم غټ دی. دغه شان الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر ته دا وایي، ګوره پیغمبر ته دا وایي او دې خبرې ته غوږ کېږدي ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك. الله دا وحي ما تاتم کړی ده او ستانه مخکې چې کوم پیغمبران تیر شي هغو ته هم کړی ده. لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله وی کچې ته شرک ته وکړو، دا ګوره الله پیغمبر ته وایي که چېرته شرک ته وکړو نو عمل به ټول برباد شي. چې د پیغمبر عمل د شرک سره بربادیږي نو زموږ ستا عمل به د شرک سره څه پاتې شي. او به د شرک په باره کې تفصیل چې دغه موږ الحمدلله په نورو درسونو کې کړی دی او دې په باره کې تقریبا 4-5 درسونه ما کړي دي شرک په باره کې. اول ته موږ ښه تفصیل کړی چې شرک په 2 قسمه دی، یو لوی شرک ته او بل وړوکی شرک ته.
نو هغه دروس واورئ او هغه بیانونه واورئ، هلته به تاسو تفسیر میلاو شي. د ابوذر غفاري رضی الله عنه حدیث دی په صحیح بخاري کې شته، رسول صلی الله علیه وسلم وی اتانی جبريل، وی جبريل علیه السلام په ما پسې راغی، فبشرني او مال دا زیر راکو انه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، چې څوک په دې حال کې مړ شي چې الله سره څه شی نه شریک کړي د سړی جنت ته لاړ. دا شان د جابر رضی الله عنه حدیث دی، د رسول صلی الله علیه وسلم چاته پوښتنه چې هغه کومې دوه خبرې دي چې د هغې د لاسه جنت لازمیږي او دغه شان جهنم لازمیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم من مات لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه، څوک چې په دې حال کې مړ شو چې الله سره څه شرک نه کړي د جنت ته ننوتو. یعنی د توحید د لاسه په انسان باندې څه لازمیږي؟ جنت لازمیږي. ومن مات یشرک بالله شیئا دخل النار، او څوک چې په دې حال کې مړ کو چې الله سره څه شی شریک کو نو د لار جهنم ته، نو د شرک د لاسه په انسان باندې جهنم لازمیږي والعیاذ بالله. او دا حدیث په صحیح مسلم کې الله سبحانه وتعالی موږ په توحید باندې مضبوط ساتي، او الله سبحانه وتعالی موږ د شرک او د شرکیاتو نه الله موږ لري ساتي همیشه. دا ولنې وصیت ده د دینه دا واضح شو چې بنیاد څه شی دی؟ بنیاد مونږ کول دي، بنیاد عقیده ده. عقیده برابر کا به دغه نه بعد چې تبدیل پاسه صحابادي جوړه نه غو پاتې شي. دویم وصیت الله سبحانه وتعالی دا کړی دی، قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. او د مور پلار سره ښه کول او د مور پلار سره ښېګړه کول. که تاسو سوچ وکئ د آیت کې الله ول خپل حق بیان کړی او باقي پسې سم دست د مور پلار حق بیان کړی، او د دلیل له بدی باندې چې د مور پلار مقام چې دا ډېر اوچت دی او دا غوی حق چې دا په موږ باندې ډېر زیات دی. دا وصیتونه چې کوم الله په دې کې کړی دي هم دغه شان په سورۃ الاسراء یا سورۃ بنی اسرائیل کې کړی، خو هلته لږ تفصیل زیات کړی. نور هغه دغه نصیحتونه یو باغی کې خط تفصیلا د مور پلار دا خبره کړې ده. مور پلار حق چې هغه دې حق دی چې هغه نه ختمېدونکی حق دی. که یو سړی ټول عمر لګي او دا وایي چې زه د مور پلار حق ادا کوم، نه دی به لیونی شوی چې دی په دې سوچ کې دی چې زه به د مور پلار حق ختم کړم. چې دماغ برابر او په خپل ذهن هغه دا خبره نشي کولی. د مور پلار حق نه ختمېدونکی حق دی، خو موږ به صرف کوشش کوو چې د هغوی د ښو بدله ورکو بس. نور د دې لپاره موږ نه یو لګیا چې د هغوی چې کوم حق دی په موږ باندې هغه ختم وکړو، نه هغه نشي ختمېدی. په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې یو کس راغی، یا رسول الله زما مور پلار مړه شوي دي، څه حق پاتې دی په ما باندې؟ هغه په سوچ کې دا چې دوی د حق په موږ باندې هله دی چې کله دوی ژوندي خو چې مړه شو بیا یې څه حق شته؟ رسول الله اوس یې حق شته. دغه انسانانو حق به ته څنګه ختم کړي چې د مرګ نه بعد هم د هغوی په تا باندې حق دی؟ هغه حق دا دی رسول الله چې د هغوی لپاره به دعاګانې غواړي او د هغوی د ملګرو سره به ښه کوې، د هغوی د ملګرو به احترام او قدر کوې. پلانې به د پلانې به ډېر قدر او احترام کوې، زه به پسې راولې به ولې زما پلار ملګری و. د پلانې به ډېر قدر او احترام کوې، ولې ځکه زما مور ملګرې وه. دغه شان رسول الله چې د هغوی وصیت پوره کول چې هغوی څه خبره کړي په هغې باندې عمل کول، دا هم د هغوی حق دی د مرګ نه بعد. نو دوی حق به څنګه ختم شي؟ الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي ووصینا الانسان بوالدیه، موږ وصیت کړی دی انسان ته په دې باندې چې د مور پلار سره دې ښه کوي. حملته امه وهنا على وهن، مور دې په خېټه کې ګرځولی دی سره د کمزورتیا نه. زنانه څومره کمزوري، خو دې کمزوري زنانه سره د دې کمزورتیا د انسان په خېټه کې ګرځولی دی. وفصاله فی عامین، او 2 کاله بیا دله چې دی نو تی ورکړی. نو ځکه الله سبحانه وتعالی وصیت کړی دوی مبارک ان اشکر لی ولوالدیک، الله وایي زما شکر ادا کوئ او د مور پلار شکر ادا کوئ. او د یاد ساتئ چې څوک د مور پلار شکر نه ادا کوي او د الله شکر ادا کوي نو دغه نه قبلي، او چې څوک د مور پلار شکر ادا کوي او د الله شکر نه ادا کوي نو دغه شکر وسته د مور پلار د نه قبلي. د دوه یو ځای دي. ان اشکر لی ولوالدیک، الله شکر وباسي زما
د ټولنا عظیم انعامات او حق هغه په موږ باندې د الله د مور پلار نه مخکې او دغه الله چې کوم نعمتونه راکړي باید یو نعمت د مور پلار دی نو د الله نه بعد په موږ باندې غټ احسانات ته چا دي هغه د مور پلار دي الله سبحانه وتعالی موږ پیدا کړیو خو سبب دی دنیا ته دراتلو هغه زموږ د مور پلار دي وبل ذکر الله وی وصینا الانسان بوالديه حسنا موږ انسان ته وصیت کړی د مور پلار مبارک چې هغوی سره به ښه کړي ها وان جاهداک لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما کچرته مور پلار د دې خبره کوي چې باقي کې د الله نه فرمانی نو الله دغه خبره بوله نه مني دغه اوس مور پلار ته دا وی چې مونږ مکوه یا مور پلار ته دا وی چې پلاني درګه لزا او د پلاني قبر لزا او تعویز په غاړه کوه او دا ګیره دی وړکه او دې د ګناه کارونه ته خي نو په دې کې اگر که د مور پلار حق ډیر دی خو د الله د حق نه دغه حق اوچت نه دی نو موږ د مخلوق د پاره د الله نه فرمانی نشو کوله او زه په الله د خپل حق د دې مور پلار د حق سره ذکر کوي وګوره دې کې الله سوی واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل الله موږ د بني اسرائيل نه په دې خبر باندې لوز غستو لا تعبدون الا الله چې بندګي باندې کوي مگر دی الله د الله حق وبالوالدين احسانا دا مور پلار سره خکوي په بل ځکه الله وی وعبدوا الله بندګي واجب چوکي د الله ولا تشركوا به شيئا دا سره بس شی نه شریک کوي وبالوالدين احسانا دا مور پلار سره خکوي دي ځکه الله سبحانه تعالی د مور پلار تذکره وکړه په بل ځکه الله په سورۃ الاسراء یا سورۃ بنی اسرائیل کې الله وی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه الله استرب د فیصله کړی چې تاسو بندگی نه کوئ مگر یو د الله صرف په دغه بندگی کوئ د الله حق وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره وخه کوي دي ځکه د خپل حق نه بعد د چا حق ذکر کړي د مور پلار حق ذکر کړي مور پلار هغه اوچتي هستیان او هغه اوچتي انسانان چې په دنیا کې چې څه شي وي د لاړ شي نو بیا د تملوي دي بچي تبیم کې دیش خزه نور ډیر شي ملګری نور به پیدا شي صرف دغه دوه هستیانی دي مور پلار چې د یو پر بجون کې صرف راځي بس او بیا دا نه راځي الله سبحانه وتعالی په دغه ایتونو کې مخ کې د دوی حق بیان کړو د دوی مبارک خبره کړي اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما الله وی کچرته دغه دوانه بوډاوالی ته ورسی یا پرې دوه کې یو بوډاوالی ته ورسی فلا تقل لهما اف الله وی دغه مخکې به اف ټکم نه وای علماء وی کده دین لاندې بل څه خبره نو الله باغه کړی خو الله دومره پوری منع کړ چې اوف بم دغه به مخکې نه کې ځکه چې دې اوف سره د مور پلار خپکیږي او په سوچ کې شي چې د بچی باندې کې سخته ده دومره پوری الله ته منع کړی او دا باز ظالمان چې کنځلي کوي او مور پلار وایي او ټکي او دغه ذهن نه سبحان الله بیا په دې باندې دارونه جنگ کوي چې د مور پلار به چا سره په کور کې اوسي یو وي تاسو سره به بل وي ما سره به او دا کم کور چې جوړ کړي دا په کوم کې چې اوسېږي دم د پلاري او دوی بیا دغه پلار له بګي زه نشي ورکول د څومره بدبخت انسانان دي د دوی مبارک ووري ابو هريره رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې شته رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه دا غسړي د پاره دي ذلتي او بیا دي ذلتي او بیا دي ذلتي صحابه کرام یا رسول الله تسوک یاده وی من ادرک ابويه عند الكبر چې چا د مور پلار ملاو شو په بوډاوالي کې دوانه یا یو او د جنت تلانړو نو د لپاره د ذلت او تبعی دغه څومره بدبخت انسان دی چې مور پلار وته په بوډاوالي کې ملاو شو او موقته ملاو شو چې د جنت تلاړ شي خداغه موقته لاس نه ځای کړه نو د حقدار د ذلت او د رسوایی او د تبعی دی
حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی عبد الله بن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم وی رضا الرب فی رضا الوالد د پلار پر رضا کې د الله رضا ده وسخط الرب بسخط الوالد او د پلار په غصه کې او په غضب کې او په خفګان کې د الله غضب او خفګان دی دا وړه خبره نه ده ګوره چې ستا پلار ته نه خفه دی د معمولي خبره نه د دې د لاسه رب العالمین هم تا ته په غضب کې دی او چې ستا پلار ته نه خوشحاله دی نو رب هم تا نه خوشحاله دی او تا نه راضي دی الله وی چې کله دوی بوډاوالي ته ورسي دا بعض خلک وی چې دې ته پوښتنه چې ستا مور پلار وی ما سره اوسېږي زما مور پلار ما سره اوسېږي یوازې دا ټکې د بې ادبۍ دی زما مور پلار ما سره اوسېږي ته د مور پلار سره اوسېږي ته دومره غټ شوې چې ته چې زما مور پلار ما سره اوسېږي اوسه پورې ته د هغوی سره وي نن ته دا وایې چې هغه ما سره دي بلکې داسې وایي چې زه د مور پلار سره زه د هغوی سره اوسېږم هم شران دي الله وي د هغوی په مخ کې به اوف نه کې ولا تنهرهما هغوی ته به سختې خبرې نه کې هغوی به رټې نه هغوی ته اوبه دې ردې نه وې وقل لهما قولا کریما الله هغوی ته به پستې خبرې کې عزت والا خبرې وکړي بعض وی مور ته وی ته به دې خبرو نه پوهېږي سوره بې ادبه انسان ته وی به دې خبرو نه پوهېږي پلار ته وی ته به دې خبرو نه رسوي بس چې ما خبره وکړه به ما کړې ته به دې نه پوهېږي دا انسانان شکل ظاهره کې د انسانان دي زړونه هغه د دوی د شرمخانو زړونه چې مور پلار ته او یو بوډا انسان ته ښه د هغه پلار دی د هغه پلار دی چې بوډوکوالي کې به تاته د بوټان پخپو کول او د چشمې به دې په سترګو کولې او د چابیانې به جیب ګرځولې په هغه وخت کې تا ته د غټ سړی ښکارېدو نن غټ سړی تا ته وړوکی ښکاري هغه نه پوهېږي ته پوهېږي او کوم مور چې تا ته خبرې کول یې زده کړي دي نن هغه نه پوهېږي زه تاسو ته نصیحت کوم د زړه نه چې مور پلار ته به چېرته دا خبره نه کوي چې ته نه پوهېږي او که هغه په یو مسله باندې ونه رسي نو ته ورته د خبرې وضاحت وکړه خو داسې ورته مه وایې چې ته به دې خبره نه پوهېږي که هغه ووایي چې ته څه وې او بار بار تپوس کوي نو دې مطلب دا نه چې ته به ورته وایې چې نه ته نه پوهېږې ځه خبرې وضاحت ورته وکړه خو داسې ورته مه وایې چې ته پرې نه پوهېږې یا مور پلار ته داسې وایي دا بعض وایي زما په کارونو کې به کار نه لرې الله اکبر زما په کارونو کې به کار نه لرې دا غټ سړی او د دې بالغېدو پورې ستا په دې کارونو کې خو هم دغه خلکو کار لرو ته د خپل کار نه وي خبر نن ته هغو ته وایي چې زما په کار کې به کار نه لرې ډکې مچازي تشې مچازي هم د بخپله نه شوي کولی نن دی هغه زنانه ته وایي چې چا وله ډکې مچازي او تشې مچازي پاکې کړي دي او نن دی هغه انسان ته وایي چې ټول عمر هغه مزدوري کړې ده او دله خوراک راوړی او دله کپړې جوړې کړي دي او د په سر باندې سور نن دی هغه ته وایي چې زما په کار کې به کار نه لري نو په وړوکوالي کې ولې تا خپل کار نه سنبالو ته په هغه وخت کې ولې خپل کار نه سنبالو چې اوس ته پوره شوې او هغوی ضرورت لري نو ته هغو ته وایي زما په کار کې به کار نه لري الله وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه الله وی د وزري چې د هغوی ته کته کوي د شفقت د وزري دیز که الله د وزرو ټکولی ولې وایي که ته څومره هم زورورې او که ته ډېر هم غټ سړی خو د هغوی په مخ کې به ته وړوکی د هغوی په مخ کې به ته ذلیله وایي سړی زورور دی او پلار یې بوډا یو موټی دی پوره هډوکي ټول خراب شوي دي جسم یې ټول راټول شوی دی خبرې نشي کولی ګرځېدی نشي په کټ کې پروت دی خو دا زورور زوی د دې پلار په مخ کې به هېڅ هم نه وي دې ته وایي وزرې کوز ساتل د مور پلار په مخ کې ستا اواز که ډېر هم اوچت دی خو دا به مور پلار په اواز باندې نه اوچتی د بعض ظالمان مور ته به چغې وایي پلار ته به چغې ووایي تا ته ووایم خبره واوره زما ته نه پوهېږې زموږ په خبرو باندې موږ دې تنګ کړي یو داسې دا خبرې څوک نه کوي مور پلار زیاتی هم کولی شي
موږ دا نه وایو چې هر مور پلار چې دی هغوی انصاف ولدي. صحیح ده ستا مور پلار کیدای شي ظلم زیاتی کوي، خو د هغې دا مطلب نه دی چې ته به د هغوی په حق باندې سترګې پټې ظلم زیاتی وکړو. دا ځان له یو امتحان دی د الله په تا باندې چې ته دې مور پلار سره څنګه ژوند تېرې چې هغوی ظلم زیاتی کوي. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله وی همیشه به تاسو دا سوال کوئ د الله نه چې الله په هغوی دواړو باندې داسې رحم وکړي لکه څنګه چې زه وړوکی لوی کړی یم. نو موږ د هغوی حق نشو ادا کولی، خو صرف دومره دی چې الله سبحانه وتعالی ته به دغه منت کوو او دغه زاري به کوو، دغه دعاګانې به غواړو چې یا الله ته پرې رحم وکړي لکه څنګه چې هغوی موږ واړه لوی کړي. نو دا سویم وصیت شو، دویم د مور پلار په باره کې شو. دریم وصیت وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. دریم خبره ده چې خپل بچي به نه وجنئ د غریبۍ د لاسه. الله موږ تاسو لم رزق درکو نه هغوی له به ورکو. دا دریم وصیت دی. د جاهلیت په زمانه کې هغوی به دا کار کوو چې بچي به وجل یا د غربت د لاسه او یا د لونې به وجلي د دې لپاره چې سبا موږ د دوی د لاسه ذلیل نه شو، د دې د لاسه به لونې وجلي. نو بچي د دوی د خیال ساتلو امر الله کړی. ګور لږ سات مخکې په د اولني دویم وصیت کې الله د چا تذکره وکړه؟ مور پلار. اوس دغه مور پلار ته وایي چې د بچو مو خیال ساتئ، د غریبۍ د لاسه به د بچي نه وجنئ. ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم واياهم. الله موږ تاسو رزق درکو نه هغوی له هم ورکولی شو. اوس موږ ټول دا منو که نه چې موږ له رزق څوک راکوي؟ هغه الله موږ له رزق راکوي. نو چې الله موږ له رزق راکوي نو بیا ته څنګه چې دی بچي وجنې یا بچي بالکل بند کړي، دا بالکل بندولو هم بچي وجلي. یو خو داسې چې ترتیب جوړوي د حمل دپاره، څه وخت دې دپاره ورکوي چې ترتیب جوړ شي او زنانه کمزورې ده او کال په کال بچي نشي راوړی، د هغې هېڅ خبره نه ده. خو یو داسې دی چې بالکل بچي وجل، بالکل بچي ختمول، دا هم په دې کې دننه راځي لکه بچي وجل شي. نو د دې بچو رزق دا په رب العالمین باندې دی. بله ده چې د دوی د رزق په باره کې دومره سوچ هم مه کوه چې خپل دین پسې پرېږدي. صحیح ده، صحیح ده، دوی د رزق سوچ کوه خو په حدودو کې دننه. د هغوی دپاره به ته لازم منډه وایې، ته پلارې او اسباب به لټې، خو د هغې دا مطلب نه چې ته پسې دین پرېږدي. موږ کې غالبا خلک چې وګوري نه داسې خلک به تا ته ډېر میلاوي شي چې هغوی د هغوی پلار نیکه غریبانان خلک کو، ځمکې نه وي، کورونه نه و. نن هغه انسان چې مور پلار غریب پرېښوده او هغه نن مالدار یې کروڑپتی لږ پتی داسې شتي که نشتي؟ نو دا رزق د مور پلار په لاس کې خو هېڅ نه و او نه د مور پلار د لپاره څه کړي و، خو دا رزق چې کوم لیکلی دی رب العالمین هغه به موږ ته میلاوي. نو ته اسباب لټوه خو په حدودو کې دننه. د دې اسبابو د لاسه خپل دین مه پرېږده، الله مه هېروه، پیغمبر مه هېروه، بندګي د رب العالمین مه هېروه. نو بچو له رزق ګټل د ځان له عبادت دی او په دې باندې انسان ته ثواب ملاویږي چې کله انسان ورسره د نور عبادتونه هم کوي. د بعضو دغه یو حدیث یاد کړی دی بس، حلال رزق ګټل هم وایي عبادت دی. مونځ به نه کوي خو دا حدیث ورته یاد دی، عقیدې نه خبر نه خو دا حدیث ورته یاد دی. یو بندګي هم د الله نور نه کوي خو دا حدیث ورته یاد دی. نو دا هم د خپل مطلب دپاره یاد کړی. نو په دې باندې انسان ته ثواب ملاوي خو حاله چې کله ورسره د نور عبادتونه هم کوي او نیت یې صفایي. حدیث کې د راځي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث دی. هغه د رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه یا رسول الله ای ذنب اعظم، یا رسول الله په ګناهونو کې غټه ګناه کومه یوه ده؟ وی ان تجعل لله ندا وهو خلقك. غټه ګناه په ګناهونو کې دا چې ته الله سره شریک جوړ کړې او حال دا چې هغه ته پیدا کړی. قلت ثم ای بیت ما تپوس کې چې دینه بعد کومه غټه ګناه ده؟ وی ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك، چې تخپل بچی مړ کې د دې یری نه چې د سبا تاسو سره خوراک کوي. رزق ورکول د الله کار دی او موږ ډیر خلک لیدلي دا کوم چې دیندار دي
د دې نیکانو خلکو غالبا بچي ډېري او دا کوم چې دي چې ځان ته ماډرن وایي یو 2 دانې هلک ته او جنۍ دي د دې دیندار سړی دی به غریب وي د هغه نه په تنخوا کې په نور مالی چې کوم حالات وایي که به دی غریب وي د دغه ماډرنونه خو د ده ژوند به د هغه نه ښه تېري د هغه سره چې میلاو شي هغه د 2 بچو نه سر ټکوي یاره د وړو تعلیم خراب کړو او د وړو کپړو خراب کړو او د دوی د تربیت ته به برباد کړو او د بل طرف ته د دې غریب سړي به 9 بچي د ده به 10 بچي 11 به او چې سره میلاو شي په غریبۍ کې ول الله سبحانه تعالی ښه برکتي رزق ورکوي او د هغه وړو تربیت هم کوي لږ د وړو تربیت هم کوي بل د مخکې ورځو کې یو عالم وفات شو یو نیک عالم وفات شو نو بیا ملګرو ماته وایي چې د 9 لوڼه وي 9 لوڼه د یو سړي 9 لوڼه او عجیبه خبره ده چې 9 واڼو دینی تربیت کړو په هغو باندې په مدرسو په جامعو کې سبقونه ویلو زامن نه د لوڼو یې دومره ښکلی تربیت کړو نو دا توفیق الله سبحانه تعالی ورکوي چې کله انسان دیندار وي الله د ده م حفاظت کوي او د ده د بچو م حفاظت کوي سلورم وصیت الله وی ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن او نه به نږدې کېږئ فحش کارونو ته که هغه ښکاري او که هغه پټي که هغه ښکاري که هغه پټي بعض مفسرین دا خبره کوي چې مشرکینو به د زنا ښکاره ګناه ګڼله او پټه به یې کوله الله وی ګناه ته به نه نږدې کېږي که هغه ښکاره ده او که هغه پټه ده سبحان الله عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی لا احد اغیر من الله وی د الله نه زیات غیرتي څوک نشته ولې وی لذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن د الله غیرت د دین معلومیږي چې ګناونه حرام کړی دي که هغه ښکاري دي او که هغه پټ دي د دلیل د الله په غیرت باندې نو ګناونه به نه کوي که هغه په ښکاره کې دي او که هغه په پټه دي دا وصیت څلورم وصیت دی په دې کې پنځم وصیت ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او نه به وجنئ هغه نفس او هغه انسان چې الله حرام کړی دی وجل دغه مگر په حق سره نو بی ګناه قتل د دین شریعت منع کړی ده او په دې باندې الحمدلله زما یو پوره تفصیلی بیان شته بی ګناه خلق وجل هغه بیان ووري او نن سبا سبحان الله خصوصا زموږ په ملکونو کې پاکستان او افغانستان کې د انسان قدر او قیمت نشته د سبزی قدر او قیمت شته د انسان نشته هر دویم ورځ به ته خبرې کې چې دماکه شوی او دومره به کې ماشومان مړه دي او دومره به کې زنانه مړي دي او دومره به کې سړي مړه دي دا خلک د الله نه ویري دا هغه تفصیلي بیان چې کوم من کړی هغه واورئ خو دې کې هدایت ساتئ ګوره الله سبحانه وتعالی سوی چې څوک راپاسي او قصدن عمدن یو مسلمان او یو انسان وجني الله وی ومن يقتل مؤمنا متعمدا او څوک چې مؤمن وجني بی ګناه قصدن وجني فجزاؤه جهنم ندیب جهنم ته ننوزي خالدا فيها باقي کې به همیشه د پاره وغضب الله عليه او په دې باندې الله غضب دي ولعنه او الله په لعنت ویل دي واعد له عذاب عظيما او الله د لپاره سخت عذاب تیار کړي مگر په حق سره دا لکه حدیث کې راغلي لکه اوس یو سړی دی واده کړی د زنا یې وکړه د وجل شریعت مونږ ته ویلي والنفس بالنفس او یو سړی راولګي بل سړی مړ کی قصدن بے گناہ والتارک لدینه او یو سړی ولیعذ بالله مرتد شي اسلام پرې او دا خبره ساتي چې درې قسمه خلک وجل د زموږ ستا کار نه دی دغه وخت حکومت د خلیفہ د قاضي د مشرانو کار دی هغه سره ولګي دی سړی وجني او دې سړی زنا کړی دا واده او به زنا کړی نو دوی نه څوک ته پوښتنه نشي کولای ځکه چې اجازه چا ور کړی دی اجازه چې الله سبحانه تعالی ور کړی نو دا سوی وصیت شو پنځم شپږم وصیت الله وی ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده
او نه به نږدې کېږئ د یتیم مال ته مګر په ښه طریقې سره تر دې چې د ځوانۍ ته ورسي هوښیار شي او پوه شي. دې آیت کې په دې وصیت کې الله سبحانه تعالی منع کړې ده د دې نه چې تاسو به د یتیم مال ته نه نږدې کېږئ مګر په ښه طریقې سره. ښه طریقه څه ده؟ ښه طریقه دې ته وایي چې هغه الله اجازت ورکړی. لکه یو سړی دی د یتیم مال ساتي، په هغې کې تجارت کوي، د یتیم دپاره د مال ډېرۍ، یو طریقه دا شوه. دویمه ده د مال ډېرۍ په دې کې تجارت کوي نو خپل حق ته اخلي، خپل حق ته ځان اخلي، ځکه چې منډې وایي د هغې دپاره کوشش کوي، محنت کوي، نو دغه خپل حق ته اخیستی شي. نو که دی د دې مال حفاظت کوي او په دې کې تجارت کوي او د هغې نه ځان له معقول د عرف مطابق ځان له څه اخلي، نو په دې کې څه حرج نشته. نور د یتیم مال ته نږدې کېده د حرام دي. الله سوي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، څوک چې د یتیمانو مالونه خوري او د هغوی سره ظلم کوي، انما ياكلون في بطونهم نارا، الله وی دوی چې رقم مال دی خېټې ته اچوي نو دا په حقیقت کې دوی اور خپلې خېټې ته اچوي. د یتیم د مال نه ځان لرې ساتئ. او دا وصیت او نصیحت خصوصا د پښتنو دپاره ډېر اهم دی. زموږ دا خلک د یتیم د مال خیال نه ساتي چې پلار یې مړ شي اوس وروڼه به حمله کړي او ترونه به کښېني او هغو به مشوره وکړي دغه پلانې ځای دي سو پلانې دي سو پلانې دغه شو، هغه یتیمانان دغه شان پاتې شي. غریبانان د خبرو کولو نه واړئ، دوی ته هغه حق ووایي. یا پلار به مړ شي دوی به دیګونه باندې کول شروع کړي. ښه نو بیا ورته وایي دیګونه کاکا په خپلو پیسو کې؟ نه نه وایي په خپلو کې. دغه یتیمانانو د دغه نه بیا کټ کړو که نه، په هغې کې ورله دیګونه مونږ باندې کړي. نو دې د یتیمانانو په مال باندې اوس غمخوادي کوي، دا نه دي جایز. ته څنګه د یتیم په مال کې لګیا او خپلې غمخوادیانې پکې پالې، نو د یتیم د مال به ډېر حفاظت کوي. چې یو سړی د یتیم سره منډه نشي وهلی نو دومره خو دې نه کېږي چې د هغه مال خوري. په کار خو دا وه چې منډه یې ورسره وهلی، په کار خو دا وه چې خپل مال یې ولې ورکړی، خو چې د خپل مال خو نشي ورکولی نو د هغه د مال خو مه خوره. نو دا سویم وصیت شو. شپږم اووم وصیت په دې ایتونو کې دی واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناب تول کې به کمی زیاتې نه کوئ، ناب تول کې به کمی زیاتې نه کوئ او د قسط د عدل او د انصاف نه به کار اخلئ. شعیب علیه السلام د قوم د تبعی یو وجه دا وه چې هغوی به په ناب تول کې سجل کوو، کمی زیاتې به یې کوو. او الله سبحانه وتعالی دغه خلکو خبره کړې ده ویل للمطففین، تبعی ده د دغه خلکو دپاره چې په ناب تول کې کمی زیاتې کوي. دوی څنګه چل کوي؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. کچرته په خپله د چا نه څه سامان علي نو بیا به کې کمی کوي که زیاتې کوي؟ بیا به کې زیاتې کوي. او که بل له څه ورکوي نو بیا به کې کمی کوي. الله وایي د دې خلکو دپاره تبعي ده او د معاشرې د برکت د ختمېدو او د عذاب د راتلو یو وجه هغه دا ده. او دا خبر رسول په حدیث کې ذکر کړې ده چې کومه معاشره په ناب تول کې کمی زیاتې شروع کړي په دوی باندې الله عذابونه راشي. نن سبا قسمه قسم طریقې جوړې کړي که تاسو لیدلي زموږ په ملکونو کې شته په تله کې څه چلونه کړي نو دا خلک د الله نه ویري. د دې وصیت سره الله دا خبره کړې ده لا نکلف نفسا الا وسعها، لا نکلف نفسا الا وسعها. او الله وایي موږ په یو نفس باندې دومره بوج ږدو چې څومره اوچتولی شي. دا خبره دلته ولې وکړه؟ د دې لپاره وکړه چې که یو سړی کوشش وکړي په دې ناب تول کې د انصاف او د عدل، خو په ناپوهۍ کې د ده نه څه کمی زیاتې وشي نو الله وایي په دغه موږ نه رانیسو. یو سړي ښه کوشش وکړو خو بیا هم څه کم شو یا څه زیات شو دی به پوه نه و نو الله وایي چې په دغې باندې به موږ نه رانیسو. اتم وصیت الله سبحانه وتعالی کوي واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا. او کله چې تاسو خبره کوئ
نو په دې خبرو کې عدل او انصاف کوی. اگر که دا خبره د یو خپل انسان په باره کې د خپل خپلوانو په باره کې او دا د مؤمن غټ صفت او غټ شان دی چې د همیشه عدل او انصاف نه کار اخلي. لکه ته په یو ځای کې ګواهي ورکې او د دې خبرې په دې خبره کې زمونږ پښتانه غټه کوتاهي کوي چې کوم ځای کې د په ځمکه باندې جنګ راشي او مسله راشي نو دوی دې ته نه ګوري چې په حقه څوک دی بلکې دې ته ګوري چې زمونږ قومیز پکې کم یو دی. نو خبره به ټوله د هغه دپاره کوي او په هغې کې به دروغ قسمونه مو خوري او په دروغ ګوایانې مو ورکوي. ولې ټوله وجه دا ده چې دا زمونږ د قوم نه دی، زمونږ او د نسب یو دی، دا زمونږ رور دی او دا زمونږ پلار دی او دا پلانې د الله نه دی. نو دې ځکه الله دا وایي چې ای ایمان والو کله چې تاسو خبره کوئ نو خبره کې څه کوئ؟ عدل کوئ. مخامخ سړی خفه کېږي په عدل ویلو سره او په انصاف کولو سره نو موږ به وایو چې خیر دی خفه دي شي، خو رب العالمین خو نشو خفه کولی که نه. خیر دی که پلار خفه شو، خیر دی که رور خفه شو، خیر دی که زوی خفه کېږي، خیر دی که زموږ قوم او نسب ولا خفه کېږي، خو د شریعت خلاف ورزي موږ نشو کولی. الله سبحانه تعالی په بل صورت کې دا خبره کړې ده یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله. الله کله چې تاسو ګواهی ورکوي نو سیده ګواهی ورکوي د الله د رضا لپاره. دروغ به بای کې نه وای، دوکې به نه ورکوي. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. اگر که دا گواهی ته خپل ځان باندې ورکې د خپل ځان مبارک هم انصاف ولا خبره کې، او اگر که دا گواهی د مور بلار په حق کې وغوښتې شي تانه، او اگر که دا گواهی تانه د خپل خپلوانو په حق کې وغوښتې شي. زموږ په پښتنو کې په دې خبره کې غټ کمی دی چې دوی د گواهانې چې کله ورکوي الا من رحمه ربي دې خلک پکې شته چې الله پر رحم کړی دی او هغوی په دې مسله کې د شریعت مطابق لیږي دي. خو ډېر موږ په خپل هم لیدلي او تاسو ته هم معلومي چې هغوی دې ته ګوري چې دا مخامخ سړی څوک دی، خان صاحب دی، ملک صاحب دی، زموږ د قوم نه دی، زورور دی، پلانې صاحب دی او علانې صاحب دی، نو بیا دې د هغه خلاف ګواهي نه ورکوي. اگر که هغه ظلم او زیاتی کړی نو دې به ځان پټ کړي او دا خبره به ترشم پټه وساتي. او دا خلک الله بیا په دې خلکو باندې هم دغه شان خلک مسلط کړي چې دوی سره ظلمونه کوي او د ذلت ته ژوندي. چې کله څوک د شریعت خلاف ورزي کوي که نه الله ولهم د ذلت ژوند ورکوي. نو دا سویم وصیت شو. اتم نهم وصیت الله سبحانه وتعالی وی وبعهد الله اوفو. او کم عهد چې تاسو د الله سره کړی دی هغه پوره کوي. د الله سره عهد پوره کول مطلب دا دی چې دا وصیتونه چې کوم الله تاسو ته کوي او کومې خبرې چې تاسو ته کړي دي په قرآن کې امر یې درکړی دی، د رسول صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې د خبرې د کولو تاسو ته ویلي نو هغه به منئ، او د څه نه چې منع کړي هغه به پرېږدئ. لکه اوس موږ دا وایو لا اله الا الله، نشته د عبادت حقدار سوی د الله نه. دا موږ یو قسمه لوز کوو د الله سره چې موږ به ستا نه علاوه د بل چا بندګي نه کوو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا یو قسمه لوز دی. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، دا یو قسمه لوز دی. نو دا لوزونه الله وی پوره کوي. کم لوزونه چې موږ د الله سره کړي دغه پوره کوي. د لوزونو پوره کولو طریقه څه ده؟ هغه طریقه دا ده چې سره ته الله ویلي په هغې باندې به عمل کې، او چې د څه نه منع کړی هغې نه به منع کېږي. اخرنی وصیت په دې آیتونو کې هغه لسم وصیت دی. الله وی وأن هذا صراطي مستقيما، او یقینا دا لار زما لار نیغه لار د الله وی. فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله په دې لار پسې روان شي او د دې لارې نه علاوه باقي چې کوم ډېرې لارې دي په هغه لارو به نه ځئ. فتفرق بكم عن سبيله، نو تاسو به د نیغې لارې نه واړئ. دا یو عظیم وصیت دی د رب العالمین چې دا لس وصیتونه به ختم کړي دي. د لسو وصیتونو اختتامی وصیت هغه دا دی چې کومه لار چې د الله لار ده دغه نیغه لار ده په دې به ځئ، او د دې نه علاوه چې څومره لارې دي هغه به پرېږدئ،
او د الله لار هغه د قران او حدیث لار ده. مونږ په هر رکعت کې رب العالمین ته دا وایو اهدنا الصراط المستقیم، الا مونږ ته وخایا نه غلار، دا نه غلار د دې قران او حدیث لار د بل لار نشته. جنت ته ګوره صرف یو لار ځي، هغه کوم لار ده؟ هغه د قران او د حدیث لار ده، هغه د تاویل او ماویل لار نه ده، هغه د پلانی سیب او د پلانی سیب لار نه ده. ګوره هغه د پلانی مولوی سیب او د پلانی امام سیب د دغه لار نه ده، دغه لار د قران او حدیث لار ده. په دې لار باندې چې موږ سو پور نه وتلی هغه وخت پورې موږ ته جنت نشي ملوي. دا خبره سره ولي کوي وان هذا صراطي مستقيم، یقینا دا زما لار الله وي، زما لار. نو دا الله لار دا نه چې ته په یو فرقې بس رواني ځان له دې فرقه جوړه کړې دا وغیره د جنډه جوړه کړې دا چې څوک په دې فرقه کې شتي دا سره زموږ مینه محبت ته، او چې څوک په دې کې نشته دا سره زموږ دښمنی ده. دا خو الله لار نشوه. خو څوک و چې دومره فرقې جوړې شو نه هر یو سو موږ د الله په لار یو وی خو ټول دا کنه. نو عوام غریبانو په کشمکش کې شو چې موږ څوک هر یو فرقه دا وی دا دعوه کوي چې الله لار هغه لار به کوم چې موږ روانو. موږ دا ټول غلط دي. د الله لار هغه لار د قران او حدیث ته، او چې څوک د قران او حدیث سره تعلق ساتي موږ به سره تعلق ساتو، او چې څوک د قران او حدیث سره تعلق نه ساتي موږ به سره تعلق نه ساتو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاوه د مشر موږ نه ټاکلې چې دغه په سر باندې دوستی او دشمنی کوو. د الحمدلله زموږ منهج ځان سره یاد ساتي. حقيقي اهل سنت والجماعت او د اهل حدیث او د سلفیانو منهج دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه د مشر ځان نه ټاکلې چې دغه په سر باندې دوستی او دشمنی کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه چې څومره انسانان دي امتیان دي د دوی نه خطا کې دي شي. په خطا کې موږ مرګري نه یو او په صحیح خبره کې موږ مرګري. دا څومره خپل منهج دی، څومره خپل طریقه ده، تعصب پکې نشته. موږ الحمدلله دلته د کلونو نه په دې مبارک ملک د دعوت کو الله سبحانه تعالی دا ملک د شریانو د شر نه وساتي، او الله دې د مکارینو خلکو د مکر نه الله دا وساتي. او چې څوک د مسلمانانو ملکونو د پاره سبد اراده لري نو رب العالمین دې تباہ او برباد کړي. په دې مبارک ملک د څو کارونه موږ د دعوت چلو د قران او حدیث د اوسه پوری څوک په موږ نشي ثابتوله چې موږ دعوت ورکړي بغیر د قران او حدیث نه بل څه شي ته. یعنی زه چیلنج ورکوم څوک ته ماته ثابت کی چې ما په یو بیان کې دا خبره کړي چې راشي زمونږ پلانې مشر دی اوس ژوند دی د سر بیعت وکي او راشي د پلان روان شي او بس پلانې زمونږ مشر دی د لپاره زمونږ مرګ دی او د لپاره زمونږ ژوند دی، پلانې زمونږ مشر دی د جنډې لاندې موږ همیشه ولاړو، موږ باندې څوک ثابت کیږي. موږ چې همیشه आवाज کړی دی هغه आवाज دی چې راشي قران او حدیث باندې به اتفاق راولو، راشي په قران او حدیث باندې منګولي ولګوي، راشي موږ د دې نه وایو چې زما تابعداري وکړه د بلو کې موږ ته وایو تابعداري د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم وکړه په طریقه د صحابه کرامو د تابعین. زمونږ منهج دا دی راشي د سلور امامانو مذهب وګورئ، دغوی منهج وګورئ، دغوی منهج هم داو هغه چرته چا د نه دی ویلي چې په ما به مضبوط روان شه او چې زمانه له وسو کې دغوی سره دښمنیانی کوي. دا خبره هغه چرته هم نه ده کړې، نه څوک ثابتولی شي په چیلنج سره دا خبره کو، بلکې هر ځای کې دغه امامانو الله سبحانه تعالی دغه ټول وبخي او الله دې سره زموږ ملاقات په جنت کې نصیب کړي. هغه ټول دا خبره کړې ده چې په کوم ځای کې تاسو قرآن او حدیث ملایي په باندې عمل کوئ. امام شافعی رحم الله یو پیر یو حدیث وی ناغه شاګرد ته دا حدیث څنګه دی او دا صحیح حدیث وی جی تاسو مذهب کې شته ده او د سمره قمقلتیا سوال کړي. دا سوال نه دغه مخ تک شور شو وی ارایت فی وسط زنارا تا وی زما په ملا باندې هغه پټولې د نصرانیانو عیسایانو به یو پټه تړلې په هغه وخت کې په دې ملا به یو پټه تړلې نو پته لګېدې چې دا عیسائی دی. وی تا چې زما په ملا باندې هغه پټه لیدلې ده که څنګه کنه زه دې ولیدم چې د ګرځین راوته زه مسلمان یم ته مانه ته پوښ کې چې حدیث منی کنه منی حدیث چې راشي وي دغه زما مذهب دی. څومره ښکلی منهج هغوی بیان کړی دغه مشران، دغه شان امام ابو حنیفه رحم الله، دغه شان امام احمد بن حنبل رحم الله، امام مالک رحم الله، امام بخاری، امام مسلم، امام سفیان
او څومره امامان تیر شوي په امت کې غټ علما تیر شوي هغه ټول موږ ته دغه منهج دغه درس را کړی چې نیغه لار هغه د الله لار ده او دغه لار مضبوطه راونیسي. الحمدلله زمونږ دعوت او زمونږ منهج دا دی چې راشي په قرآن او حدیث باندې منګولې ولګوئ. قرآن او حدیث ومنو په پوهه د صحابه کرامو د تابعینو چې څنګه په هغوی پوه شوي دغه شان به موږ پوه یو. د هغې خلاف ورزي به نه کوو. د قرآن او حدیث نه علاوه د بل چا دپاره موږ تعصب نه کوو. ګورئ لکه اوس پلانې صاحب یو کس دی او مشر عالم دی او موږ یې ښه قدر احترام کوو، خو یو ورځ د هغه په یو مسله کې خطا شو، نو موږ ته د قرآن او حدیث ته د پلاني صاحب نه ډېر ګران دي. داسې ده که نه ده؟ تاسو ما سره دې کې اتفاق کوئ که نه؟ دغه پلاني صاحب زموږ د سر تاج دی او په موږ باندې د بر اسمان دی، خو دومره ده چې د هغه نه زیات قدر موږ د قرآن او حدیث کوو. نو موږ به ښه په ادب او په احترام سره ووایو چې نه جي هغه ډېر ښه سړی دی او ډېر ښه انسان دی، خو دې مسله کې لږ ښویېدلی دی ځکه چې انسان دی، انسان کمزور دی، خطا د هغه نه کېدی شي، غلطي د هغه نه کېدی شي. په دې آیت کې دې خبرې ته سوچ وکړئ. الله وی لار زما لار د نیغه لار فتبعوا، په دې پسې روان شئ، ولا تتبعوا السبل، او د دې نه علاوه چې څومره ډېرې لارې دي په هغې پسې به نه ځئ. مطلب دا شو چې حق په څو لارو کې تقسیم دی؟ یو حکم چې وی دام صحیح دام صحیح دی، دام صحیح دام صحیح دی، نه چلی حق همیشه یو وي، حق صحیح هغه یو وي، الا دا که په شریعت کې یو مسله راشي په واضح دلایلو سره چې دا طریقه شتي، دا طریقه شتي، بیا صحیح ده. نور دا خبره کول چې دام شتي او دغه مشتي او غلی کینی چاته سموي نه، حق حق دی، باطل باطل دی. نو یو لار جنت ته تللی ده، ډېرې لارې ده د ګمراهۍ دي. حدیث کې د راځي د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث دی، امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی دی. وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر چې ناسو دي چې کرخه ووله سیده په خاورو کې، بیا وی چې هذا سبیل الله، در الله لار ده، مستقیما نیغه لار ده، وخط عن یمینه و شماله، او خی طرف ته دي چې کرخه ووله، بیا ګس طرف ته دي چې کرخه ووله، منځ کې نیغه لار ده، خی طرف ته کرخه، ګس طرف ته کرخه. بیا وی هذه السبل، د ډېرې لارې دي، لیس منها سبیل الا علیه شیطان یدعو الیه، په دې کې په هر لار باندې یو شیطان ولاړ دی، دې طرف ته دعوت ورکوي، خو تاسو به دې لارو له نه ورځئ، سیده به ځئ سیده. نو مطلب دا شو چې د قرآن او حدیث نه معمولي اخوا دېخوا کېږي نو بلې لارې ته به اوړي. دا هغه وصیت دی چې الله سبحانه تعالی به دغه لس وصیتونه ختم کړي. لار رانیوه نیغه لار چې کومه لار ده الله لار ده، کومه لار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لار ده. الله سبحانه تعالی دې په دې لار باندې موږ مضبوط ساتي، او الله سبحانه تعالی دې موږ ته حق وښیي، او بیا دې الله موږ له توفیق راکړي په حق باندې عمل کولو. دې سره چې زموږ د بیان اختتام ته ورسېدو، او در دې وصیتونو مبارک کې موږ مختصر خبرې وکړې. مطلب تاسو ته په اوله کې وایي چې د لس وصیتونه دي، او هر یو وصیت ځان له یو موضوع ده، نو چې هرې مسلې تفصیل کې خو په دې الحمدلله په دې وصیتونو کې چې کوم غالبا موضوعګانې دي په دې باندې ما ځان له بیانونه کړي، نه هغه بیانونه به انسان د تفصیل لپاره اورېدی شي. خو د لس وصیتونه په دې درې آیتونو کې په یو ځای راغلي دي، ما تاسو ته رایاد کړو چې الله ګوره تاسو ته دا وایي. نو الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي په دې باندې عمل کولو، او څنګه چې الله سبحانه تعالی موږ په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي، او الله سبحانه تعالی دغه موږ په جنت الفردوس کې یو ځای کړي.